په کومه ورځ چې ستا بچي د قرآن ختم وکړو په هغې ورځ باندې ستا د اعمال نامې نه الله ګناهونه ختم کړو دومره خو د قرآن ثواب دی. بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وایي کوم انسان چې په ناظره باندې قرآن ختم کړي او بیا روزانه د 200 آیتونو مبارکه تلاوت کوي او دا انسان مړ شو الله تبارک وتعالی خو دې بخلی دی خو د ده د وجې نه الله 15 نورو مړو ته مغفرت نصیب کوي. په ناظره د قرآن ختم او بیا د روزانه 100 آیتونو تلاوت کو د 200 او عمل دې پې کړی و او مړ شوې نو الله خو ته بخلی خو ستا د برکت د وجې نه 15 نورو مړو ته هم مغفرت نصیب کیږي په مقبره کې. دا خو د ناظري دومره لوی ثواب دی د ناظري چې بیا ترجمه وکړي او حفظ وکړي چې د هغې به څومره لوی برکات وي.